بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن یو د جاوا دویم پروګرام لیکو چې څنګه موږ کولی سو د دوه عددونو جمع راوباسو، یا هم مثلا د عددونو تفریق راوباسو، یا ضرب یا هم تقسیم. نو راځو د هغه لپاره خپل پروګرام لیکو. د پروګرام د لیکلو لپاره لومړی راځو دلته خپل یو کلاس جوړو، لیکو کلاس. د کلاس نوم ورکو مثلا څه شي، کالکولیټر په نامه. مثلا موږ غواړو چې شو کو کالکولیټ کو مثلا څو عددونه. راځو خپل پروګرام ثبتو، کنټرول اس ډیسکټاپ ته لیکو څه شي، جاوا فایل، جاوا سورس فایل، او کلاس نوم چې شي کالکولیټر دات جاوا. راځو دا تر راځو خپل مین فنکشن خلاصو. د مین فنکشن لپاره لرو چې پبلیک static void main، او کوم قیمتونه اخی، string قیمتونه، او object جوړو د string لپاره. قوس خلاصو بده بندو. اوس راځو یو ډیر مهم شی چې دی هغه موږ متحول ورته وایو، یا هم مجهول، او په جاوا یا ډیرو پروګرامینګ ژبو کې ورته څه ویل کیږي، وریبل ویل کیږي. وریبل څه ته ویل کیږي؟ وریبل داسې یو کنټینر ده چې په خپل ځان کې قیمتونه ذخیره کوي، او همیشه قیمتونه یې څه کیږي، د تغییر وړ دي. یعنې موږ کولی سو همیشه دغه کنټینر ته نوي قیمتونه ور اضافه کړو، او یا هم پخواني قیمتونه له منځه یوسو. نو راځو فرض مثال زه دوه عددونه غواړم په دوه عددونو باندې اپریشن اجرا کړم، جمع، منفي، ضرب، تقسیم او همدارنګه باقي مانده. نو د دې لپاره موږ څه کوو، دوه وریبل ته ضرورت لرو. مثلا زه دوه وریبلونو ضرورت لرم، فنکشن هم جوړو چې تر څو فنکشن په کانسپټ باندې هم پوه سو چې فنکشن څه ته ویل کیږي، او همدارنګه وریبلونه ډیکلیئر کوو. د فنکشن د جوړولو لپاره راځو لیکو static void operation. اوس ما یو فنکشن جوړ کړ د چې په نامه، د اپریشن په نامه. اپریشن فنکشن چې دی، فنکشن چې دی داسې یو د کودونو د بلاکونو یا کودونو ته ویل کیږي چې په یو پروګرام کې د کار د اسانتیا لپاره استعمالیږي. مثلا زه غواړم خپل پروګرام په ماډیولونو باندې وویشم، یا په کوچني کوچني برخو وویشم تر څو زما کار اسان شي. د هغه لپاره موږ تابعګان څخه استفاده کوو، چې تابعګان ته موږ په جاوا کې څه وایو، فنکشن وایو. فنکشن عموما لیست اف پارامتر لري، او همدارنګه موډیفایر لري، چې لري بل ټایپ لري، چې دلته موډیفایر استاتیک سو، او ټایپ یې سو وایډ سو، او د اپریشن د فنکشن نوم چې دی اپریشن سو. راځو پارامتر ورکو، مثلا وایو چې دوه قیمتونه اخلي. هغه دوه قیمتونه چې شو، یو انت ا و، بل چې شو انت بی. کله چې موږ پارامترونه ورکو نو موږ څه ورکو، کم ورکو، قوس بندو. راځو اوس د فنکشن لپاره د کوم اپریشنونه چې دي دا اپریشنونه په دغه ځای کې اجرا کوو. نو راځو داسې کوو، وایو چې دوه قیمتونه واخه چې هغه قیمتونه چې دي ا جمع بی. دغه وروسته څه کوو، نو دلته موږ داسې لیکو system dot out dot println. ما ته څه وکړه، په اول کې راته ووایه چې سم، یعنې د دوی څه شي، جمع. راځم دا د دوی جمع څنګه راباسو، لیکو دا خو څه لپاره استعمالیږي، د کنکټینیشن لپاره. یعنې ما ته دا سټرینګ څه وکړه، د نور برخې سره چې دلته کوم نور اپریشن لرو د هغه سره څه وکړه، یو ځای کړه. د هغه لپاره په جاوا کې موږ چې پلس سمبول استعمالوو، چې یو پلس سمبول ده. دا پلس سمبول د څه لپاره استعمالیږي، د کنکټینیشن لپاره. بل پلس سمبول هغه چې د جمع لپاره استعمالیږي. مثلا وایم ا
باندې څه وکړه د هغه اپریشنونه اجرا کړه. د لس څلور چیرې ځي، د لس راځي د A پر ځای او څلور راځي د B پر ځای. A B سره جمع کېږي او موږ ته ښکاره کوي سم از ایکول A جمع B. لس جمع څلور 14. همدارنګه تفریق کوي چې د لس څخه څلور ولاړ شي هغه ښکاره کوي. ضربي سره تفریق کوي مدلو ښکاره کوي. راځو اوس خپل پروګرام سیو. راځو خپل CMD ته راځو. په ډیسکټاپ کې موږ سیو کړي وو نو لیکو جاوا سی جاوا دا دوباره انسټال دی. دغه ورته پروګرام لیکو ډاټ جاوا دا انټر کې. نو دا په دا معنی چې ایرر نشته لیکو جاوا کالکولیټر. نو دا زموږ یو بایت کوډ جوړ شو چې دا کلاس مکمل ایسته کوو بیا رن کوو. اوس وګورئ ښکاره کوي وایي سم مساوي کېږي د څو سره 14. سبتراکشن مساوي کېږي د شپږ سره. لس منفي څلور شپږ. ملټیپلیکیشن لس ضرب څلور څلوېښت. ډیویژن یعنې لس پر څلور تقسیم کړو 2 رسېږي. ریمایندر څو پاتې کېږي 2 یعنې 2 رسېږي او 2 باقي مانده. زموږ یو کالکولیټر موږ جوړ کړي چې د یو دوه عددونو په یو وخت کې ټول دغه اپریشنونه اجرا کړي او موږ ته نتیجه ښکاره کړي. ستاسو څخه مننه. خدای په امان.